قصه فیاضه کابل نه په خیر راغلی کور کې هم خیر و او مننه شکر د ټول ښه په خیر رالم ښه زه ښه وشو چې په خیر راغلی الله خو تا واخلي بالوله خپله خو لیونی شی اوس به دې موږ دواړه ځان سره غر کړي عجیبه خبره ده زه لیونی یم او که تاسو لیونیه خوږ مو زده کړمه او ملامته مو زده کړمه مصباح دا رښتیا وایي غلطي م زموږ وه او نه چا کتلي زه چې سورېږو زه لیونی به د خپل حق پوښتنه څه وکړي ورځم پاچا هارون رشید پسې وما هغه فیصله وکړي چې څوک په حقه دی او څوک په ناقه دی د دې نه مخکې چې ته پاچا هارون رشید ته ورشي راځه چې زه دې لاس نیولی بوځم خیر علی تاسو د عظیم باچا په دربار کې حاضر یاست وایي څه ستونزه لرئ باچا سلامت اول دروغ انسان خبره ودل کېږي او ته لیونی اول به زه خبره کړم باچا سلامت دغه مېلمه د کابل نه راغی ما سره په رشته کې ناست و په لار روان و چې مخې ته بالون راغی بالون سره دومره ګټ و لکه ایټم بم زمونږ په رشته راخطا که باچا سلامت نو زمونږ د رشته چې کوم ده وار پار خطا شو مخامخ په ونه باندې ورغلو او رشته خرابه شوه لکه دې کې مونږ خدای ناساته مړه شوي یا بل څه راباندې شوي وو نو باچا سلامت تا نه دا عرض کومه چې دا تاسو زندان کې واچوئ داسې نه دې د خاطره بل ورځ کوم بل مسلمان ته زیان ونه رسي باچا سلامت باچا سلامت دا دروغ وایي چپ شه ته لیونی او دې سم دی ته وایې چې زه سمه خبره کوم او دې دروغ وایي زه باچا هارون رشید دا حکم کوم چې بالون لیونی دی په زندان کې واچولی شي باچا سلامت دا ظلم دی د دې خبره مو واورېده باید اوس زما خبره هم پوره واورئ زه باچا هارون رشید په خپلو نوکرانو باندې ناز کوم او په خپل ځان باندې فخر کوم چې دومره پوهه لرم او کومه فیصله چې زه وکړم هماغه شان به کېږي باچا سلامت عرض کوم ستاسو فیصله غلطه ده او دا دروغ وایي اصل خبره داسې ده دا خو لیونی شی دی دې نه به زه څه واخلم خو که دا پاچا هارون رشید ته ورشي او ما ملامته کړي ما نه به ډېر څه واخلي د دې نه مخکې چې دا پاچا هارون رشید ته ورشي راځه همدا لاس لیونی بوځه بالوله واقعا چې ته بې ګناه او ته تلی شي باچا زما خو په یو شرط څه شرط
دوه پوښتنې درنه کومه د هغې جواب راته راکړه. مهرباني وکړه. که په یوه دشته کې ته د تندې نه مړ کېږي نو د لږو اوبو په مقابل کې به څه ورکړې؟ د دې دپاره چې مړ نشم زه د دې دپاره خپله نیمه باچۍ ورکوم. ښه، که په مثانه کې دې درد شي او یو څوک د درملنې لپاره دوا درکوي ته به په بدل کې څه ورکړې؟ دا نیمه نوره باچۍ م ورکوم. ای خلیفه، ستا باچهي د لږې اوبو او لږې دوا په اندازه ارزښت نه لري. بیا مغروره کېږي ولې؟ د الله جل جلاله له مخلوق سره په نرمۍ او عجزۍ خبرې کوه او مخامخ کېږه. اکشن. لیونی و د بهلول خان دی. صحیح صاحب د 0 ګرام روان دی. دا هغه وینه ده. دا خرڅېږي لکه چې چرګې. ښه صحیح. او خدای خیر کړي. دا مېلمه د کابل نه راغی، ما سره په رشکه کې ناست و، په لار روان و چې ناڅاپي مخې ته بهلول راغی او سړی دومره ګډ ورسره ولکه نو دا ټیم بم سره خلکو ته خندا وایي، دا دې پکې نه وایي. دا مېلمه د کابل نه راغی او په لار روان و، په رشکه کې ناست و. دا تیښې شوه.